باچا صاحب دغه نوي شعرونه واوره بله ورځ دې اورېدلي خو تاسو دواړه به یې واورئ چې د کوهکاب دیوان دې ونه ویني ګنې هغه خو دې بیخي تختوي د کوهکاب دیوان دې ونه ویني ګنې هغه خو دې بیخي تختوي دومره غوسه مه کوه خوږه یاره د اننګو نه دې سرخي تختوي زبردست دومره غوسه مه کوه خوږه یاره د اننګو نه دې سرخي تختوي ډېره بې شرمه هوا والوتله د جینکو نه سالوګي تختوي ای د اکبر د زمانې لټانو پاسئ غوږونه درنه سپي تختوي ای د اکبر د زمانې لټانو پاسئ غوږونه درنه سپي تختوي او دغه دوه شعره واوره باچا صاحبو چې 80% خلک به بې غوږو ګرځېده 80% خلک به بې غوږو ګرځېده که کارغې له دې باز غوندې وزر ورکړی وی او دنیا که تماشه نه ده خو بیا به تماشه وه دنیا که تماشه نه ده خو بیا به تماشه وه چې خر له دې د دې خوی سره ښکر ورکړي ډېره مننه یاره او دغه زوړ غزل به درته ووایم چې اشنا دی به نیتۍ او ګمانونو له راځې کلي ته جانانه نفرتونو له راځې او د ښار دغه خړ پړ مازدیګري ترې غوره نه دي د کلي دې غمجنو ماښامونو له راځي د سترګو د خوږوالي په هېڅ نشته جانانه دې وران ګودر او سو چینارونو له راځي ډېر زبردست که خامخا راځې نو سپېلني ځان سره راوړه چې دلته دې وک سترګو نظرونو له راځي او زمونږ خو پکې کالو سر روجوي د زړه سره دا ته راپسې کومو اخترونو له راځي زمونږ خو پکې کالو سر روجوي د زړه سره دا ته راپسې کومو اخترونو له راځي او چې ستا پکې مونیر اوس نامه قدرې څوک نه اخلي ساده نه یې چې داسې مې پلونه ډېر زبردست خو وایي چې په جینۍ باندې پیریان دي زما هم څو رقیبان دي خو هندوان دي زما هم څو رقیبان دي خو هندوان دي په جینۍ باندې پیریان دي خو هندوان دي زه پې ګران یم په ما ګران دي په ما ګران دي زه پې ګران یم په ما ګرانه ستا غمونه مې یاران دي خو هندوان دي ډېر زبردست او د پردو زړونو نه سمه حیا اخلي ښکلي بیا هم په مونږ ګران دي ډېر زبردست ډېر د پردو زړونو نه سمه حیا اخلي ښکلي بیا هم په مونږ ګران دي خو هندوان دي او ته بیخي د دوی په شانې مسلمان یې ته بیخي د دوی په شانې مسلمان یې دوی هم بلکل ستا په شان ډېر زبردست ته بیخي د دوی په شانې مسلمان یې دوی هم بلکل ستا په شان دي خو هندوان دي دا یاران نه دي ماران دي دا به یوخوري د منیر سره روان دي ډېر نوي څه ووایه که نه او دغه آزاد نظم به درته ووایم درمان اورېدلی دی او باچا صاحب 200 پیرې اورېدلی وایي چې د ژمي یخه شپه وه نری باران ورېدو موبایل وټنګېدو مال هم خوب نه راتلو بس جوراوا مې غستو چې مې سلام ور واچو ویل یې ته لا ویښې ویل مې جي جناب څوک ویل ما نه پېژنې ته منیر جان یې که نه بس د دې غږ سره مې زړه داسې ونړېدو بیا چې په ځان پوهېدم سحر رڼا خوره وه بیا مې موبایل راواخیست پکې د هغه شمېرې نه یو پیغام راغلی و پکې لیکلي و چې بې له تا ژوند دی بلا ګران دی په سرو لمبو کې مې ګزران دی خال مې په خپلو اوښکو وران دی جانانه غم دی مسلمان دی ما د ملا د بانګ نه مخکې پاسوي بس یو څو شعرونه نور ووایه نوي قسم